څرنګه خپل بزنس خپل تجارت او کاروبار ته په آنلاین بڼه پرمختګ ورکړو یا د انټرنیټ په مرسته خپل پیرودونکي ډیر کړو. که چیرې د تاسو بزنس په آنلاین بڼه فعالیت ترسره کوي یا غواړئ په آنلاین بڼه پرمختګ وکړئ، تاسو د پرمختګ خورا ډیر پوتنشل لرئ، ځکه د انټرنیټ په مرسته تاسو کولی شئ خورا ډیرو پیرودونکو ته لاسرسی ولرئ، خورا ډیر پرمختګ وکړئ او د نړۍ له ګوټ څخه تاسو کولی شئ چې خپل پیرودونکي د خپل بزنس لپاره را پیدا کړئ. د دې کار لپاره باید تاسو بعضې کارونه ترسره کړئ چې خپل بزنس نړیوال کړئ. کله چې تاسو خپل بزنس نړیوال کړئ، خپل بزنس د انټرنیټ په بستر رامنځته کړئ، تاسو بیا دا بهانه مه کوئ چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې محدود یو. تاسو په هغه سیمه کې چې په کابل کې فعالیت ترسره کوئ یا د افغانستان په یوه ولایت کې فعالیت ترسره کوئ، د همغه ولایت د همغه سیمې خلک کولی شي چې تاسو د بزنس څخه ګټه واخلي یا تاسو کولی شئ هغوی ته خپل خدمتونه یا جنسونه وړاندې کړئ. خو که چیرې تاسو بزنس آنلاین شي، بیا د نړۍ له ګوټ څخه تاسو کولی شئ چې پیرودونکي پیدا کړئ. راځم هغه کارونه چې باید تاسو ترسره کړئ د یوه نړیوال بزنس د جوړولو لپاره. لومړنی کار دا ده چې تاسو د خپل بزنس لپاره یو حرفه‌ایي او مسلکي ویبسایټ جوړ کړئ او ډیزاین یې کړئ یا یو اپلیکیشن. کله چې تاسو یو ویبسایټ جوړ کړئ د خپل بزنس لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړئ، هغه کسان چې په ګوګل کې یو څه پلټي یا په یاهو کې یا په یو بل سرچ انجین کې، هغه تاسو بزنس دغه اپلیکیشن په مرسته یا دغه ویبسایټ په مرسته پیرودونکو ته ورښیي. یعنې کله چې تاسو یو ښه ویبسایټ ولرئ، پیرودونکي هغه ویبسایټ ته راځي، خپله ستونزه په هغه ویبسایټ کې حلوي او د هغه په مقابل کې تاسو د هغوی څخه پیسې اخلئ، که اپلیکیشن وي که ویبسایټ وي. یعنې کله چې تاسو یو حرفه‌ایي ویبسایټ ولرئ، هغه ستونزې چې د پیرودونکي لري، هغه پوښتنې چې پیرودونکي په خپل ذهن کې لري، هغه باید تاسو په هغه ویبسایټ کې حل کړئ. د هغه ویبسایټ په مرسته باید هغه حل کړئ پیرودونکو ته. دویم کار چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا دی چې خپل ویبسایټ یا خپل اپلیکیشن باید تاسو په سرچ انجین کې یا هغه ګوګل چې دی یا هغه یاهو چې دی په هغه کې باید په لومړۍ کټګورۍ کې یا په دویم کټګورۍ کې یا په درېیم کټګورۍ کې راشي، یعنې ډېر ښکته را نه شي. تاسو باید SEO وکړئ، یعنې سرچ انجین اپټیمایزیشن وکړئ، یعنې داسې محتوا تولید کړئ چې هغه په مختلفو قالبونو کې وي. ګوګل هغه کله چې یو کس په ګوګل کې څه پلټي یا په یوټیوب کې څه پلټي یا په نورو سرچ انجینونو کې، وکولی شي چې تاسو ویبسایټ هغه ته ورمعرفي کړئ. کله چې تاسو په ویبسایټ کې څه موجود نه وي، محتوا هلته نه وي یا د یوې ستونزې حل په هغه ویبسایټ کې نه وي، تاسو څرنګه کولی شئ چې پیرودونکي بیا پیدا کړئ. یعنې تاسو باید خپل ویبسایټ SEO کړئ په مختلفو برخو کې، که هغه ویډیویي وي، که هغه غږیزه وي، که هغه د مقالې په بڼه وي، په مختلفو فارمټونو کې تاسو کولی شئ چې محتوا تولید کړئ او په خپل ویبسایټ او اپلیکیشن کې نشر کړئ. دریم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو په ټولنیزو پاڼو کې حتما باید فعالیت ترسره کړئ، که هغه انسټاګرام دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه ټویټر دی یا نورې ټولنیزې پاڼې چې په نورو هېوادونو کې شتون لري. کله چې تاسو هلته منظم شکل سره فعالیت ترسره کړئ، هلته په میلیونونو کسان دي چې ممکن تاسو پیرودونکي واوسئ. کله چې تاسو هلته محتوا تولید کړئ، فعالیت وکړئ، شتون ولرئ، هلته هغوی له تاسو سره اشنا کېږي او تاسو بزنس خدمتونه یا جنسونه چې کوم دي هغوی ورڅخه ګټه اخلي. څلورم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو ایمیل مارکیټینګ څخه ګټه واخلئ. ایمیل مارکیټینګ دا چې تاسو د خپلو پیرودونکو ایمیلونه راټولوئ او هغوی ته داسې په مارکیټینګ شکل سره داسې ایمیلونه استوئ تر څو هغوی راضي شي او هغوی تاسو د بزنس تاسو د خدمتونو څخه ګټه واخلي. پنځم کار چې تاسو باید ترسره کړئ هغه د PPC تبلیغات. PPC یعنې پی پر کلیک، یعنې تاسو داسې تبلیغات ترسره کوئ په مختلفو اپلیکیشنونو کې، په مختلفو ویبسایټونو کې په آنلاین بڼه چې تاسو ګوګل ته پیسې ورکوئ یا یو بل سرچ انجین ته پیسې ورکوئ او هغوی ته داسې وایي چې هر اندازه چې زموږ په تبلیغ باندې کلیک وشي، هر اندازه چې زموږ ویبسایټ ته یا اپلیکیشن ته پیرودونکي راشي، په هماغه اندازه تاسو ته پیسې درکوم. یعنې تاسو په آنلاین بڼه PPC تبلیغات، PPC کمپاین ترسره کوئ او پیرودونکي راجذبوئ. شپږم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو باید هغه ډاټا چې د هغه تحلیل کوئ او ارزیابي کوئ، خصوصا ګوګل انالیټکس تاسو کولی شئ چې وکاروئ. یعنې ګوګل انالیټکس تاسو سره دا مرسته کوي چې یا ګوګل ټرینډز تاسو سره دا مرسته کوي چې تاسو پیرودونکي په کومو هیوادونو کې دي، په کومه ژبه غږیږي او تاسو په ویبسایټ کې څومره وخت تېر کړی دی، کومې مقالې ویلي دي او د تاسو له ویبسایټ څخه چې تللي دي کوم ویبسایټ ته تللي دي، تاسو ویبسایټ کې کوم شی خوښ شوي دي، کوم شی نه دي خوښ شوي. دغه ډاټا تاسو دا مرسته کوي چې تاسو خپل ځانونه اپډیټ کړئ، تاسو ځانونه غوره کړئ. اووم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا ده چې د بعضې انفلوئنسرانو څخه هغه کسان چې تاسو د پیرودونکو په تصمیم نیونه کې مؤثر دي یا اغېز پرې لري، کولی شئ د هغوی څخه تاسو ګټه واخلئ او هغوی ته یوه اندازه پیسې ورکړئ او تاسو لپاره مؤثر تبلیغات ترسره کړي په آنلاین بڼه. او اتم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو په مختلفو بڼو په مختلفو ژبو تاسو کولی شئ چې محتوا تولید کړئ. یعنې تاسو هغه د پیمنټ سیستمونه چې د هغه باید تاسو نړیوال شکل ته واړوئ او هغه مختلفې جغرافیې چې دي هغوی ته تاسو کولی شئ چې خدمتونه وړاندې کړئ. یعنې کله چې تاسو ویبسایټ د بېلګې په توګه په روسي ژبه وي، نو د روسیې څخه هم تاسو کولی شئ پیرودونکي ترلاسه کړئ. کله چې تاسو محتوا یا تاسو ویبسایټ په فرانسوي ژبه وي، په عربي ژبه وي،
تاسو کولی شئ هغه پیرودونکو ته هم لاسرسی پیدا کړئ، په پښتو ژبه وي، په دري ژبه وي، یعنې مختلف جغرافیې په پام کې ونیسئ، مختلف فرهنګونه او کلتورونه په پام کې ونیسئ او خپل بزنس په همدې شکل سره پرمختګ ورکړئ، په دې هیله چې د افغانستان بزنسونه نړیوال شي او افغانستان کې فقر غریبي له منځه لاړه شي او زموږ هیوادوال خوشحاله شي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.